وجعلنا من الماء كل شيء حي و هر چیز زنده را از آب پدید آوردیم. آب به عنوان مایه حیات بشریت یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی و بشری می باشد و بشر از بدو پیدایش الی تمام دوران حیاتش به این عنصر ارزشمند و حیاتی نیاز طبیعی و فطری دارد. دسترسی به آب آشامیدنی یکی از نیازها و چالش‌های مهم و اساسی برای شهروندان کابل در طول سالیان گذشته بوده و در ادارات قبلی با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار در این کشور در تحت نظام‌های فاسد و فرسوده، متاسفانه که به این نیاز مبرم و اساسی شهروندان این شهر توجه نگردیده بود. حکومت‌ها و ادارات خدماتی مکلف به ارائه خدمات و تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق اساسی آنهاست که اکنون این مسئولیت‌ها و ادای مکلفیت‌ها در مقابل شهروندان مطابق به ارزش‌های اسلامی و ملی در تحت نظام امارت اسلامی افغانستان ارائه می‌گردند. با روی کار آمدن نظام ملی و مردمی امارت اسلامی افغانستان در طول بیشتر از 3 سال کارهای اساسی و بنیادی صورت گرفته است که ما در این مستند به روایت مختصر آن در رابطه به آبرسانی و سیستم فاضلاب شهری پرداخته ایم. ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری یکی از ادارات خدماتی است که به طور شبانه روزی جهت بهتر شدن و انکشاف شبکه آبرسانی و سیستم سازی برای فاضلاب شهری در این بخش فعالیت‌های چشمگیری می‌نماید. این اداره در طول بیشتر از 3 سال گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته است که تغییرات اساسی و بنیادی در سیستم آبرسانی و سیستم فاضلاب به وجود آورده است. مونږ چې دلته راغلي دوی یا د فتح نه وروسته کوم خدمات شوي دي دلته دغه شبکې تقریبا ما مخکې ویل چې 50 یا زیات و کم دغومره وخت کې چې دا شبکې تاسیس شوي ټولې شبکې اسبیست کانکریټي پایپونه وله. نو مونږ چې راغلي یو دغه کې زیات تغیرات راغلي دي. شبکې مونږ اوس په نوي مډرن پایپونو باندې چې پی پایپونه دي یا هغه پایپونه چې ډکټایل ورته وایي په هغو باندې تبدیل کړي دي. کوم ځای کې چې مشکلات ایجاد شوي یا د ښاروالي له طریقه پروژې تطبیقیږي نو مونږ خپلې شبکې نوي سیستم ته یا اپډیټ کړي دي، هغه هم جوړې کړي دي. دا یو بخش. او بل دا بخش چې مونږ تولیدات کوم تولیدات چې مخکې وله د ما په راتګ سره هغه کې تقریبا د 10,000 متر مکعب په اندازه باندې تغییرات راغلي دي چې زه کله اول راغلم دلته 15,000 متر مکعب به روزانه تولید و زمونږ اوس زمونږ 15 یا 16,000 متر مکعب تر 10,000 کله 8,000 ته ورسیږي. زمونږ تولیدات تغییرات یې کړی ده. او همداسې زمونږ د انرژي په بخش کې چې مونږ ټول تولیدات مخکې حرارتي ډول باندې ول یا به د جنریټر په اساس کېدل یا د برق په اساس. اوس مونږ سولرایزیشن سیستم دلته تطبیقوو چې په بعض سایټونو کې تطبیق شوی ده او په بعضو کې مونږ کوشش کوو د آینده کال کې نور هم تطبیق کړو تر څو پورې زمونږ انرژي کاهش پیدا کړي او دغه کوم تولیدات چې کوو خدمات هم چې وي دا په ښه ډول باندې صورت ونیسي. او همدا رقم زمونږ کومه شبکې چې درلودې د دې میټري سیستم نه و، دلته زیات چې ول په عددي سیستم باندې حسابېدل، ماهانه به یې له هغه نه پیسې اخیستلې چې زمونږ تقریبا خوشبختانه اوس تر 95% پورې ټوله شبکه میټري شوې ده او موږ خلکو ته خدمات کوو. هغه څه چې په دوی باندې صرفیه راځي او هماغه له دوی نه موږ اخلو، نو نه له چا سره ظلم کېږي او نه د بیت المال حق ضایع کېږي. په دغو بخشو کې موږ عمده فعالیتونه کړي. افزایش سرسام‌آور نفوس کابل و پایین شدن سطح آب در شهر کابل یکی از چالش‌های اساسی این ریاست می باشد که برای حل آن ریاست آبرسانی در راستای آن تلاش‌های بی‌شایبه می‌نماید. زمونږ ذخایر خو ما ویل چې 40 یا 50 کاله مخکې جوړې شوي دي. هغه ذخایر چې مونږ کولی شو خلکو ته اوبه ورسوو او فشار هغه ته کفایت کوي ټولو ته مونږ اوبه ورکړي دي. زمونږ مشترکین دي مشکلات یې درلودل هغه مټ حل کړي دي.
ولې بعضې ځایونو کې چې د شبکې د زورمندانو په واک کې وي یا د داسې کسانو په واک کې وي چې هغه منافع شخصي جبونو ته تلل د هغو هم مخنیوی کړی ده. مثلا په نمونه کې د جوشیر شبکه که موږ ووایو چې دا د یو وکیل سره ولا تقریبا 4 میلیونه افغانۍ د یو شخصي جب ته تللې وي چې په هغه باره کې موږ کار وکړو، هغه شبکه موږ تسلیم کړله او خدمات موږ اوس په ارزانه ډول او کوم چې په نورو کې تطبیقوو دوی ته هم خدمات کوو. زحمات زیاد کشیده شد نسبت به سابق. ما سابق همیشه نلی داشتیم که همه طفلا با بشکه و نیگه پا میرفتن به فرقای کوه او بالا میکردن. حال فعلا فضل خدا سهولت شده. امارت اسلامی زیاد تلاش کردن، در گوشه و کنار چای عمیقی زدن و آبرسانی را تانستند که تا حدود مشکل مردم حل بسازند. دیگه ما خیلی خوش هستیم. نمیشه که شما میبینین سایه پل آرتن است، خیلی مردم مشکلات داشت. حالا مشکلشان تقریبا 70% مشکلشان حل شده. تنها در منطقه خود ما به 5 یا 6 هزار نفر آبرسانی همیجا کمک کرده. بقیه دیگه همی آبرسانی همینطور ادامه داشت دیگه تا دیمزنگ تا طول آبچکانه. یعنی دامنه که مکمل آبرسانی برشان چی کرده؟ نلکشی کرده، نلدوانی کرده. دیگه 2-3 مخزن آب داریم که او را با پروگرام روشن میکنن، کل گیرو میتن. راجع به مشکل مردم خود ما تقریبا یکن بالا گفتن نشه تقریبا یکن 50-53 سال شده منطقه ما زندگی دارم. خانه ما تقریبا دم کمر کوه است. ما قبلا خود ما نداشتیم بخی خانه بود سر دور سر مرکب بالا میکنیم یا جوالیا بود اوراتان بالا میکنن سر مرکب بالا میکنیم. ما مردم بغل که سر پل آرتن که تا به دیوانان تا سر مخزن این مردم نداشت. این میوشت کوه بدن کنه خورد کوه بشکه پشتن سیاسارا بود سعود سرشون بالا میکنن. بسیاری مردم مریض شدن، بسیاری مردم چوره شدن، بسیاری مردم مریض شدن. نداشتن خیلی با مشکل گرفتار بودیم. مشکلات که این سر کود تا راه تا کامر کوره که آدم نداشته باشه و یک بشکه و یک هفته مثلا از تا بالا کنه. این چه مشکل هست؟ این تو وقتاش دیگه ما در این مسجد 8 تا مسجد دارم. 8 مسجد خودم ساعت. این تو وقتاش دیگه در مسجد تاونه بود خود دارته مردم تیمم داد وضو کردن. تیمم دادن وضو کردن نماز خوندن. این مشکل چه مشکل بود؟ فکر چه مشکل بود؟ این هم به توجیه دولت از امارات میگه با تعاون شد مردم آسوده و آرام شدن. این ما خدمت دولت خود تشکر میکنیم که بر ما که آسودگی و آرامی رو بر مردم خود، بر خلق خود، بر ملا مسجد قریه خود بر کلش کردن. پلان خو اصلا په عموم کې وایو چې په 3 قسمه ده: لنډ مهاله پلان، منځ مهاله پلان او طویل المدت یا لوی مهاله پلان. نو مونږ د کوتاه مدت پلان لپاره چې اضطراري حالات دي له څاګانو نه استفاده کوو، ځکه چې خلک ډیر ضرورت لري. هغه کې چې زمونږ امکانات وي نو مونږ هلته څه حفر کوو، د هغه نه خلکو ته استفاده کوو. دویم منځمهاله پلان چې ده زمونږ د قرغې پروژه وه په هغه کې چې هغه خوشبختانه په حالت تکمیل کې ده. انشاءالله په دغه یوه میاشت کې به هغه تکمیلیږي او موږ به خلکو ته له هغه نه خدمات کوو. بله پروژه موږ د MTP1 په نامه باندې چې میټر پروژیکټ ورته وایي چې دا د خارجي ډونرانو له طریقه تطبیقېدله چې 70% تقریبا تکمیل شوی، 30% د هغې کار پاتې ده. اول خو له هغو سره موږ تماسونه نیولي چې دوی راسي دغه پروژه مکملا تکمیل کړي. بیا که هغه تر اوسه دوی موږ ته وعده نه ده راکړې یقیني چې موږ دغه پروژه تکمیل کړو، نو موږ له دې نه غواړو چې استفاده وکړو له نیمې پروژې نه. غواړو چې دغه اوبه موږ د مزنګ کارتسي کارتچار ته چې هلته زموږ مشکلات وو دغه اوبه په بله طریقه باندې موږ نقل کړو، له دې نه موږ استفاده وکړو تر څو پورې د خلکو مشکلات په دې باندې حل کړي چې دا زموږ یو بل پروژه ده. همدا رقم موږ غواړو په ګلباغ کې یو پروژه تطبیق کړو چې د هغه په اساس باندې هغه مشکلات چې موږ په غرب طرف کې یا په 14مه ناحیه کې لرو هغه د هغې په اساس باندې رفع کړو. نو موږ مکمل پلانونه لرو. یو 3 کاله کېږي چې دغه سیستم د اوبو د منګه ډېر منظمه شوی ده. سابق چې و خو پاس سره ډېر خودسره نلونه ولو چې هغه هم په حساب د راجستر کړلو او غیر متري و چې مصارف په حساب د زیات و هغه هم متري ورته جوړ کړلو. نو و سیستم نورمال روان ده، داسې څه مشکل منګه په سایه کې نه لرو چې
کوم نفر یا دست شکایت د اوبو نه و که د کمبودی و یا د کمرسی د اوبو نه. مردم بسیار مشکلات هر زیاد بسیار زیاد داشت. حتی تو مشکلات داشت که من خودم شخصا در کمر کوستم ما 80,000 پره خریدیم. 80,000 پره. 1 متر آب میخریدم، 1 متر مکعب آب میخریدم 600 روپه. 80,000 پره در طول 1.5 سال ما خریدم. یعنی زین الله هوای ترش و بلاوطن هم میبردیم، خیر بالا میکردیم، نوی زیر خوب به ما نمیرسید. چرا که او خراب شده کل این الله را بیادر از بین برده بود، دولت خودش از بین برده بود، دولت جمهوری از بین برده بود که بیادر به ما او شخصی است که چیز نیست، دولتی نیست که ما با نمیتونیم که نل عامه بسازیم. خلاصه همین نلا را که پس چیز کرد فعال کرد، نلای سر که فعال کرد با مردم او داد او با مردم ما میرسه مکمل با مردم مکمل او میرسه او مردم راضی است که از دولت راضی است که فعلا مشکل دیگه نداره. نه ډېر توپیرونه پکې راغلي الحمدلله. لکه یو مثلا پخوا وخت کې میټر دې ته نه و نصب شبکاتو ته، یعنی زما او د بل حق نه معلومېدو چې زه څومره مصرف کوم بل څومره مصرف کوي. سیستم میټري شو. په اول کې سیستم ټول همدغسې و، کور ته یو نل تللی و او د هغې نه به استفاده کوله یو. او بل ما مخکې اشاره ورته وکړه چې د پایپ نوعه ټوله تغییر شوله. هغه وخت سیمټي پایپونه چې اس بي سیمنټ ورته ویل کېدل استفاده کېده، بیا د هغې نه وروسته پی وي سي پایپونه استفاده کېدل چې هغه هم زر ماتېدل او مشکلات یې درلودل. بیا اوس پولیتلین پایپونه استفاده کوي چې نرم دي او قابل د انتقال او دا ټول اسانه دي یو. او بله دا چې د دې دواړو نوعو نه اخوا چې یعنې میټري شوی ده او پولیتلین سیستم ته اوښتی ده، اوس د ډیزاین دپاره د دې معیاري سافټویر دی چې د هغې په اساس باندې د هغه کېږي. لکه مثلا واټر جیم ده، ایپانیټ ده، واټر کارډ ده، د دې نه استفاده کېږي او د ډیزاین یې یعنې په ډېر اسانه شوی ده. مخکې په قلم باندې ډیزاین کېدل د هر څه. او بله دا چې په اوس وخت کې سولر سیستم ته ډېره توجه شوې ده چې هغه وخت به انرژي ټوله پرې مصرف کېدله، اوس هغه انرژي تقریبا کوشش کېږي چې انرژي کمه مصرف شي. یعنې ټوله دنیا کوشش کوي چې خپل سیستمونه سولر کړي. لکه موږ ته اوس په دا اوس کې بیخي د انرژي صاحب امر راغلی ده چې تاسو ټول کوشش وکړئ چې انرژي نه د سولر انرژي نه ډېره استفاده وکړئ. نو خالد زموږ ریاست ته ځو کابل په دغه راتلونکي کال کې د 80 میلیونو افغانیو په اندازه باندې خپلو تولیدي سایټونو ته سولر سیستم نیولی ده چې کوشش کوي تر څو دغه نور تاجکستان په برېښنا باندې اکتفا ونه شي او خپله په کمه هزینه باندې د اوبه موږ تولید کړو او خلکو ته یې ورسوو. استفاده از انرژی سولری به جای استفاده از جنراتورها و یا هم برق دولتی گذشته از فراهم ساختن دستیابی با آب 24 ساعته مزیت‌های مفید دیگری از قبیل کاهش مصارف گزاف روغنیات، کاهش آلودگی صوتی و کاهش آلودگی محیط زیستی را نیز در پی داشته است. مخکې د سولر څخه مخکې مشکلاتونه ډېر وو، ځکه چې خلکو ته یو ورځ به جنریټر مشکلاتونه به پیدا کېده، یا به د برق چې دی د ورځې ستا د شپې نه یا د شپې به و د ورځې به برق نه و، ځکه چې د خلکو مشکلاتونه ډېر وو. چې اوس په اوسط ډول اوبه جریان لري 24 ساعته چې هم د شپې اوبه شته او هم د ورځې شته، ځکه چې د ورځې موږ په سولر استفاده کوو او د شپې که برق په برق استفاده کوو، که نه د جنریټر څخه استفاده کوو. د جنریټر مو داسې میاشت هم راغلی ده چې 10,000 لیټره تیل مو مصرف کړي دي او په برق باندې داسې وخت راغلی دی 1 میلیون 1.5 میلیون 2 میلیون استفاده موږ د برق څخه بل موږ ته راغلی دی چې یعنې موږ ته خپله دغه سولر ډېر مفاد یا ګټه رارسولې ده. در این منطقه بلاک‌های خوجرواش و بلاک‌های امارات است. 24 ساعته برشان او توزیع میکنیم و توسط همون میتر که یا استفاده میکنن به هر اندازه کافی که خواسته باشن میتونن او استفاده کنن. ما با صرفه آب خود از روی از اون میتر همراهشان محاسبه میکنیم. قبلا با 2 روز 3 روز اکثرا او نمیرسید بر مشترکین ما. حالا فضل خدا 24 ساعت است. جمهوریت کې مونږ تر یو هفته پورې اوبه نه اوسېدو، تر یو هفته پورې درې ورځو پورې 4 ورځو پورې. او دلته خو دا بلاک د خلک د اوبو چې ونه اوسي د بلاک کې ژوند کول ډېر سخت دی، ډېر مشکل ده. اوس انشاءالله چې امارت اسلامي راغلی ده، انشاءالله هر څه ستونزه حل ده
مونږ اوبه 4 ساعت دي که بعضې وخت کوم مشکل پیدا کیږي د 1 ساعت نه اله نیم ساعته پورې ډېر وخت رانیسي انشاءالله چې په زر تر زره بیرته جوړیږي له خیره او مونږ د آبرسانۍ کارمندان نه د رئیس صاحب نه د ټول نه خوشحال یاستو. صحی سازی سیستم آبرسانی یکی از دیگر از امورات مهم و قابل اهمیتی است که با آمدن نظام امارت اسلامی افغانستان این اداره به آن اقدام نموده است. یو د څاه حفظ مراقبت یو د ذخیره حفظ مراقبت. ذخیره ته چې کله اوبه راورسیږي موږ دوه باید دې سره کلورین ګډ کړو ځکه کومې اوبه چې په اوس حالت کې دي هغه د څاګان سپټیکونه چې ایستلي دي د دې نه متضررې شوي او د ځمکې تقریبا د ځمکې لاندې اوبه ټوله د کابل ښار چې هر څومره د خلکو سپټیک څاګان ایستلي معیاري نه دي ځکه هر څه بدرفت ایستلی ده او د بدرفت نه هغه ځمکې لاندې اوبه جذب کړی ده. کیمیاوي مواد نو هغه کله کله طبیعي ده چې څه په دغه باندې تاثیر لري په زیرزمیني اوبو باندې هم تاثیر لري. نو هغه اوبو دپاره بیا موږ کلورین یو مقدار ورسره ګډوو چې کلورین مقدار بیا معلوم ده چې په اساس د نفوس او په اساس د ظرفیت د اوبو باندې ورسره ګډېږي. یوازې کلورین نه ده تقریبا یعنې په نړۍ کې اوس 250 پارامتره د اوبو د ګډېدلو او ایستلو دپاره یې دې نه استفاده کیږي. مثلا مخکې ارسنیک کنه ما درته وویل کنه چې د هغې مثلا یو سرطانزا ماده ده د دې د ایستلو مثلا بی او ډي او سی او ډي دا کیمیاوي مواد دي نو د دې د ګډېدو د دې ایستلو دپاره او بیا نور داسې مواد مثلا اوزون ورسره ګډېږي که نه خو دا چې افغانستان اوس دومره پیشرفته هېواد نه ده چې اوزون دی مثلا دوی د اوبو سره ګډ کړي او د هغې د دوی د اوبو تصفیه وکړي. اوس یوازې ساده موږ په افغانستان کې کلورین ورسره ګډوو او مثلا د اوبو د تیزابي حالت او القلي حالت قلوي حالت دا موږ ټول ګورو که نه نو هغه ته په کتو باندې موږ خپل کار پر مخ بیایو که نه. تعویض پایپ‌های سمنتی و جاگزینی آن با سیستم جدید و نوین پیامدهای صحی و مهم دارد که ریاست آبرسانی جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان به آن پرداخته است. پایپ‌های سمنتی بیشتر از 50 سال بود که کاملا به شکل قدیمی آن باقی گذاشته شده بود و حتی در سمی و ملوث ساختن آب آشامیدنی در کابل تأثیر بسزایی داشت و صحت شهروندان را به خطر مواجه ساخته بود. نه په ټوله کې خو اوس د پولیتلین پایپ نه استفاده کیږي. هغه پایپونه په هغې وخت کې هماغه د نړیوال معیار و یعنې چې هغه استفاده شي چې اس بي سیمنټ ورته ویل کیږي. هغه پایپونه عمر یې د 10 کالونو تر 50 کالو پورې وي عمر مفیده او بله دا چې هغې وخت کې خو دومره د آبرساني سیستمونو انکشاف نه و کړی په ټوله نړۍ کې نو هغه پایپونه څه سرطانزا مواد تولیدوي نو اوس یې ځای پولیتلین شبکې ونیولی ده او پی وی سی یو پی وی سی دا پایپونه استفاده کیږي ډیکتایل پایپونه استفاده کیږي جی آی پایپونه ورته وایي دا استفاده کیږي خو په ټوله کې د اوس وخت کې چې د نړۍ په سطحه باندې پولیتلین ځای نیولی دی د ټولو لکه ښه نمونه یې موږ تقریبا یو 15 میاشتې مخکې 6 میاشتې مخکې په بادامباغ ساحه کې د ښاروالۍ یو سړک جوړیږي چې د سرای شمالي نه تر نسوان د کیپاک لیسې پورې تقریبا 2 کیلومتره پایپ او 450 میلي اس بي سیمنټ نو دا په سړک کې راغی موږ غوښتل چې ښاروالۍ سره په هماهنګۍ باندې دا د سړکونه وباسو د دې هزینه 14 میلیونه افغانۍ شوله نو 14 میلیونه افغانۍ هزینه وه او دلته موږ پایپونه درلودل ډیکتایل پایپونه هغه وخت موږ دلته په ریاست کې درلودل خو د دې د کنیکشن څه ستونزمن و یعنی دا به پخوا وختونه شرکتونو کول په آبرساني کې داسې څه ستونزمن و دا کنیکشن موږ بالاخره دا اراده وکړه چې هر څومره ستونزمن وي باید په خپله داخلي انجینران د خپل آبرساني انجینران دا تطبیق کړي نو وتوانېدو چې هغه شبکه په خپله تطبیق کړو تقریبا یعنی فرق د پخوا وخت او د اوس دا شو چې هغه هم شرکت ته ورکړی په 14 میلیونه افغانۍ به ورکولی اوس مجموعاً 2 میلیون افغانۍ هزینه په غیر باندې رانغله. سوء استفاده از منابع دولتی، زورگویی و عدم اطاعت از قانون در زمان اداره قبلی از جمله چالش‌های عمده و اساسی بود که کارمندان این اداره با آن مواجه می‌گردیدند. اکنون با روی کار آمدن نظام امارت اسلامی افغانستان سیستم کاری کارمندان این اداره منظم‌تر گردیده، سطح اطاعت پذیری شهروندان بیشتر و وضعیت درآمد مالی این اداره نیز افزایش یافته است. مسئولان این اداره در تلاش حل چالش‌های موجود
و افزایش منابع بیشتر آبی در سطح شهر کابل هستند تا بتوانند خدمات مؤثرتر و بهتری را به شهروندان ارائه نمایند. اوس که خو الحمدلله چې چاته ووایي چې نل راجستر که ښه ده، یعنی خپل قانون ته تابع وي راځي راجستر کوي. پخوا وخت کې چاته ورته ووایي چې نل راجستر کړه نو ما مخکې اشاره درته وکړه چې دوی نه راجستر کول. فتح فراتک سره دلته تقریبا 50% تغییرات راغلي دي، ځکه چې دلته د بیت المال پیسې هغه نه جمع کېدلې. اوس کاملا بدون اختلاس نه کوم مشترکین چې زمونږ دي یا قرضونه زمونږ دي طلبات دي هغه هم راځي او زموږ سیستم میتري سه مخکې به چې هغه سیستم باندې میتري نه و هلته ډېر اختلاس پکې کېده، نو اوس سیستم میتري سوی ده او کومې پیسې یا تعرفات چې جمع کېږي کامل بیت المال خزانې ته راځي. نو دا یو عمده بخش ده چې په دې کې کار سوی ده. بعضې ساحاتو کې زمونږ د شبکې نه خسرانه استفاده کېدله، شبکه یې داسې کړې وه چې زمونږ د عمومي پایپ نه یو پایپ اخیستی یو کور داخل کړی و، بیرته به یې راایستلی و هغه په خلکو اوبه باندې خرڅولې، شبکه یې ځینې جوړه کړې وه، یعنې د بیت المال اوبه یې اخیستلې بیرته به خلکو خرڅولې د شخصي په نامه باندې، چې بعض ځایونه کې دا موږ ګیر کړي دي او هغو سره محاسبه کړې ده او خپل د بیت المال حق هم له هغو نه اخیستی ده. نو داسې ځای کې ډېرو کې موږ مخ سوي او د هغو سره مو قانوني برخورد کړی ده او هماغه اجرات هم کړي. زندگی شهری و مدرن در کنار مزیت‌ها نیازهای جدی مدیریتی نیز دارد که رسیدگی و کنترل فاضلاب شهری یکی از موارد آن است که در این عرصه رئیس تنظیم امور فاضلاب شهری چنین میگوید: وضعیت فاضلاب شهر کابل بیخی به اندازه زیاد خراب است. اگر شروع بکنید صبحی وقت که شما از خواب میخیزید یک بوی احساس میکنید در شهر کابل و بعد از صبحی مثلا طرف های 7 بجه یا 8 بجه صبح این فاضلاب که تولید شده در کانال های که آب جریان داره در کوچه و در شهر کابل که از وا مخلوط شده و بعدا وا جذب میشه به آبهای زیرزمینی کابل. یک اندازه از وا میره به دریای کابل. یکی از منابع عمده که آبهای زیرزمینی کابل چاس میکنه خود دریای کابل است که متاسفانه به علت همین فاضلاب دریای کابل آلوده شده. ما فعلا میخواهیم که فاضلاب که در کابل و یا در ولایت تولید میشه، البته در ساحات شهری و نیمه شهری، با یک پلان جور بکنیم. پلان طوری است که ما نمیتوانیم فعلا که سیستم متمرکز ایجاد بکنیم، به خاطر که با مطالعات و بودجه بسیار زیاد ضرورت داره. پلان فعلی ما است که ما بتانیم سیستم های غیر متمرکز یا تصفیه خانه های خرد که به شکل طبیعی کار میکنن نه به شکل مکانیکی، به خاطر که بودن و یا نبودن برق در افغانستان هم یک مسئله است. به این خاطر ما ترجیح میدیم که ما باید یک سیستم غیر متمرکز تصفیه فاضلاب داشته باشیم که به صورت طبیعی یا بدون برق کار بکنه. ایجاد سیستم تصفیه آبهای استفاده شده یا فاضلاب یکی از روش‌های جلوگیری از ضیاع آب و استفاده مجدد از آن جهت آبیاری زمین‌های زراعتی، شستشوی مدرها و سایر نوع استفاده بهینه از آن می باشد که در بسیاری کشورهای مدرن ایجاد گردیده و این سیستم تصفیه آبهای استفاده شده و یا فاضلاب به زودی در کشور عزیز ما نیز روی کار آمده و از آن استفاده خواهد شد. آب تصفیه شده فاضلاب یکی خوی است که فشار بالای آبهای زیرزمینی کم میکنه. با این معنی که ما از آب تصفیه شده میتونیم به زراعت خود استفاده بکنیم و اگر امکاناتش باشه او را در فلش تشنابه های خود استفاده بکنیم، به خاطر شستن پیاده روها از استفاده بکنیم و در ضمن به خاطر چارج کردن آبهای زیرزمینی هم از او استفاده بکنیم. و فایده بسیار عمده ای است که اقلا فاضلاب ناتصفیه شده به دریای کابل تخلیه نمیشه. طرح ما است که ما یک تفاهم نامه داریم که شاروالی بلند منزله که از 4 منزل اضافه آباد میشن،
تمام ازواج تای تفاهمنامه روان میشه به شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری. ما در مدت 3-4 روز یک تصفیه خانه استاندارد یا تصفیه خانه استاندارد و غیر متمرکز به یا دیزاین میکنیم و در ساختمان هایی که قبلا آباد شدن و یا سالن های عروسی و حوضهای بازی و یا منابع که منابع تولید کننده فاضلاب هستند و قبلا آباد شدن، فعلا ما کتشاروالی در این مورد کار میکنیم که یک پروگرام با این مردم جور بکنیم و شبکه شاروالی ها به ما معرفی کنه و ما یک سیستم غیر متمرکز به یاد دیزاین بکنیم. اکنون تمام ادارات نظام امارت اسلامی افغانستان تلاش هرچی بیشتر می نمایند تا رفاه، شکوفایی و سعادت را در این کشور هرچی بیشتر از پیش تأمین و مهیا سازند. کشور ما در تحت نظام امارت اسلامی افغانستان گام به گام به سوی ترقی، شکوفایی و رفاه رهسپار می شود. پاینده باد نظام امارت اسلامی افغانستان.